امریکا په هارموز تنګي کې د ایران الوتکه ویشتلې ده. امریکا وایي د دوی سمندري بېړۍ په هارموز تنګي کې د ایران ډرون الوتکه ویشتلې ده. امریکا وایي ډرون الوتکه یې د هغوی سمندري بېړۍ ته د ګواښ پېښولو له کبله په نښه کړه، خو ایران وایي چې هغوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران یوه ډرون الوتکه یې له هغې وروسته ویشتلې چې هارموز تنګي کې د امریکا بېړۍ ته 1000 متره نږدې راغلې وه او د څو ځلو خبرداریو باوجود په شا نه شوه. ټرمپ ویلي چې دا د ایران پاروونکي فعالیتونه چې په نړیوالو اوبو یې ترسره کوي تر ټولو وروستی اقدام دی. نوموړي ویلي امریکا د خپلو کارکوونکو او ګټو د حفاظت حق لري. ټرمپ ویلي چې هغوی د ایران ډرون سمدستي ویشتلې ده. ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبریالانو ته ویلي چې دوی په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه لري.